خورکۍ دا خو یې د خدای عجز د دوه سترګو ړوند د تاریزن پې کړي ښځې چې دا نه ده ړوند دا ماشاب وایي نه د عجز د ماشاب ښه استعمالوي کاږي ته خو په انطلاقه کې وایي وړاندور تو سبزه خوړم چې خو دې ته پلاس کې ورکړم چې پر غارني باید ما اختیار نه حاجي میرویس زموږ په اندړو کې وړاندې ته ښځه کړې وه د شپې وایي کناټو مچۍ وایي ورته وایي ډېرې ښې ګومې دي دي خو د خولې دي لږ بوی وردګ کې وړانده ښځه وه د مڼو باغه سره د کوچانو خر غلی چې وایي دا وایي هغه سړی د غونه مشکه وه هغه سړی د غونه مشکل چې خوري هغه سړی د غونه مشکل چې خوري خر په دغه څه کوي خو د خر په سره پیو روانه چې په غاب خو نه یې په سړیتوب خو نه یې نو نیسم د خر په سره پیو روانه ده خر څه بندېده سوی دا سره پای ښه ورنږدې سوی اتیوس یو په یو لاس ور واچو چې ونرتښتي د خر ورته شاته لاس یې واچوله خیره وایي تر خوټ ونیو وایي ما نه زه د غونه وشکوي چې خوري نه په جومانو کې ولې اچوي چې خو دغه یې مړې دي یعنې د طالبانو میلمه وم د طالبانو میلمه وم اتماله غټ غټ خلک معاون دیوالي وو د کمیسون غړي وو وایي چې نن داسې محتاطانه قدمونه ږدي دلاوره نه سي غږېدل ما ویل تاسو سړی باید ولاړېږي تاسو دا اول سړی مړ کوي بیا کتاب ګوري معلم سړي غوښه ویشلې بیا یې زوی ته پلا ورکړې وایي دا وخوره دا شی دې غټ وایي ښځه ورته وایي چې ښادۍ کورې کې سړی خبر نه شي کولی خو تا به خوړلي وو اتما دا اصول هڅه وایي ښه نه و وایي حاجي صاحب موږ په حکومت خپل پېشنهادونه وړاندې کړي دي ما دا یو مثال به کېدو راځئ دا څلور وزارتونه زه در کوم چې اشرف غني منی یې وایي کوم وزارتونه مال ستره محکمه چې بنیاد اسلام ده دلته یې سره لګېږي وزارت عدلیه ستاسو ځانونه عادلان بولیات به انصاف راولي وزارت اوقاف جوماتونه مدرسې به ټول تاسو تر نظارت لاندې صدر وزارت ته د پیدایمې ما در کوم د خپل کړي په خپل اړه کې د سړکو کې دوه انجنیرانو وایي د پولیس سروې کولی وایي د دې 10 لکه ډالر مصرف ته یې دې پوله بل 25 لکه ډالر دوه طالبان تیري یو وایي بل ته وایي داسې جوړ شي بیا دوه بوشکې بس مصرف ته دی دوه بوشکې نوم یې د جهاد پرېږ یو ځای کې ملا منسیمه کاوه قبل وایي دوی مړ ته افغانستان له خلکو سره یو چاره واخلي ته ورني بس نوم دې غم کړي دیپچونه ګړی نوم یې جهاد پرېږ موږ په اندړو کې یو کوچنۍ ورکړه چې درې میاشتې بعد پلار راوسته وایي دې دوی دادا د دارې به تجې یو بله ګونګۍ یې ورکړه حاجي میرویس په اندړو بیا راوتښتېده او ورور ټول اول راوتښتېد دی به د اندړو خوا داسې کوم تو بیا چې په دغو نه خلاصېږي هل وایي ولې دی دغسې کوم تو لرګی پرې خیال وایي کې وږم دي دا مسکینه مجبوره سوې چې وایي داسې ته کوي د نورو ښځه اواز ورته وایي وایي پرون خو دې کولې ټرې پرې بېګا به دې پرتوګ باسي له غري یو اندړ و یو سلیمان خېل یو وردګ وایي چا باغ ته غلا ته وه د باغ چرکتن خبر سو دوی منډه واخیسته خو د باغ چرکتن نه شا دی له مخې پاسه یې باغ چرکتن غږ پې وکړي ودرې و خره وایي وردګ ودرې دوی ته وایي ستا یې ځئ څخه یې وپېژنه
خمار سوای نه شوله له استاد دغه ادا کوي یو کته ورځي وای به وای شو ځوان د کوڅ شه دغه خربان چې لیونه وچای وای تاسو تکرار بیا چې دړلونه خړلونه دا ساجه څوړ هم چرانو وای پرنګ تاسو به خو خان کوي شای و باجای بلل دای کول چې تڼي په غیم به چې دای یو بل چې نه ولې خورمني دی راکاف چا پیړو یو بل شی واغه مې نه پیژن تر ستودي نیولې په ناشي تخاوي څه کنداري ته وای چاو د موسیقي پالو کې کومه یو خوند کوي دا پانه خوند کوي باجه خوند کوي تنبور خوند کوي دریا خوند کوي رباب وای و په دې د خدای په نام دا رباب دې خوښ وای ستې خوښ وای کولای سړی په ګڼ برسته کته ورځي ډیر وګړي بازار کې روان دي پیسې نه ستلم سړي ته وایي بګر د ښار کې دا مړی په خیدان شي نو وایي په څه ورته کوله خې مور کړی سره کته نه ما خو وړي په خپل څه کزه دي شزه اندای خلا په خید په کندار کوی په نام وایي ډیر راش وای نام وای دا سب جوړ کی دغه جنگ سره کوي سب جوړ کی جنجال بنه نو سب یې جوړ کړی کنداري مخته لغرزنه ولاړ د کنداري شاله خو په لغرزنی شروع کړي اته وای نام وای غاوګ ډوړی خلاص وس کندارای وای که ډوړی خلاص هم سب ما خراب کوي ما سب څه کوي کتاب کوي دته مو جوړ اسوي دغه څه نه خراب وو نن خو لا باندې تاسو کټوازي چې وای کونډه کړي به د کناټي ته وای غوښ دغه نه د وای داس نه یم له کابل زجله پلوه یاره لکه خبر څه خبر څه دا عزیز کله ما خلک تنه پټوکی پیژني دا اسلام هیڅ انسانیت هم لري ټولکان په انسانیت وتلی قسم خدای د یو ساعت می چیرې مجلس کوي بل چې ورسره کاجیا شي ورسره د سات خوشا زه دا چې نه په مجلس په یو ځای راګي السلام علیکم داشته فاصله داشته خوشاله ته په کومه مسؤلیت دې موږ د اندورو کې شی تر شروع کوم دا په فلم سره و دي ټول به الحمدلله خو و دغه ته وای شیطان ته چاو ساو ته خو ورځي دا څلور څه معلومیږي دا درې څه نه ویني دا درې چی او دغه مخ نو ولدل چې وای دا څلور څه په اروپا کې انګريزانو ته درس ورکاو وای دا درې به چیرې وای دا درې د پاندړو کې ماشټري کوي نو دوی دا ویډیو د ټیپ ګور وای سړی وای دا اندر په لغات کې چشته وای په اصطلاح کې چشته وای په لغات کې پسنه ته وای په اصطلاح کې دوه قومه خته کې دوه دا چې اندر تشریح کټوال ځوانان هغه ملایک چې انسانان یې جوړ خو ښایسته یې جوړ اته وای ستړي سو اندړو چې ور ماجه ګرځول لا ورته تاسو بیا نه دوه ځوانان ډېر ښایسته مالانا که دا با مې لیدلی وای چې ما داسې ښایسته زمنې زه ګل د دې غڼو پیوند مې جنې و زموږ اندړ وای ترنګ ته ولاړ چا دروازه یې وټکړ ډوډۍ راوړله داله سره وای کټوازی ته یې څه که زه دې ښځه غیم له دې حاله یو بل نه
نفر وای د چا دروازه ور وټکوي ډوډۍ راوړه خدای دې عبدالله. 500 زمانو غم نه درکړي کله دلته وای غول چې خوله دې ما لاستي وای ښه وبخه زمانو خو به د تسپۍ لنګه په کندهار کې معلوم دي کندهار کې صدر تاو مجاجوی بولی د کندهار په سطح یو ټوکي ده نو په هوټل کې 3000 نفر به وي خدای دې اپراتو کې فخر ولاک پرې کوم زه د کندهاریان په لیاجه ډېر ښه اواز هم وایم پروانه استاد کلی دې څنګه اواز نه صاحب جمله است پلانه اواز جمله است پلانه په 1100 بجو نرمندان ته چای راوړ ای جنرال راپورت سو ای نرمندان به چای خو حاجت احمد مجاجو دې ټوکیو ما ته چې دې په نرمندان سره نه څنګه مې راکوب ما جنرال صاحب زله د مسابقې تیرم ز سکندریان ما په زبخ نه پیږي نو اسلام مطلب وانه خلې نو د په ما زور کیږي د ما خبر باندې بدین کندریان جمله صاحب ویل نه پیږي